کله چې خلک وای ته نشي کولی نو همدغه وخت د ثابتولو کوشش مه کوه، صرف په کار توجه وکړه. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به یې. د خلکو خبرې هیڅ کله ستا سبا نه ټاکي، بلکې خلک یوازې ستا نن ویني او ته به په خپل طاقت سره سبا جوړوي. د دې وجې نه ډېر خلک ناکامه کیږي چې هغه زیات وخت د خلکو په قانع کولو کې ضایع کوي، خلکو ته تسلی ورکوي. خلک په دې باندې قانع کوي چې زه به وکم، زه به هغه کم، خو خلک ته نشي قانع کولی، ته په هغه خبره باندې نشي رسولی، خو صرف خپل وخت ضایع کوي. او کامیاب خلک چې کوم دي هغه خپل وخت په یو عمل باندې کاروي او هغه ته یې ورکوي، هغه یو کار سره انجام ته رسوي. نو که ته هم خپل وخت ضایع نه کړې او په یو عمل باندې کار شروع کړې، نو چې کله انجام ته ورسې نو همهغه خلک چې تا پورې پیسې کولې، په تا یې شک و، نو همدغه خلک به ستا نورو خلکو ته د کامیابۍ کیسې کوي. نو هیڅ کله د چا د باور انتظار مه کوه. که ته په ځان باور لرې، همدغه باور د یو سفر د شروع کېدو دپاره کافي دی. نو خلک دې په خبرو نه بلکې په انجام سره وپېژني. داسې کار وکړه چې خلک ستا د انجام خبرې وکړي. نو نن یو ګام واخله، نن یو وړوکی شان عمل شروع کړه، ځکه چې هره لویه کامیابي د یو وړوکی سټپ، د یو وړوکی ګام نه شروع شوي وي. که ویډیو در سره خوښه شوې وي، لایک، شیر، کمنټ مه هېروئ. نو ملاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.